په دې اړه لنډ بحث کې را سره مل دی د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی عزیز مارج صاحب سلامونه مو ومنئ ستړي مه شئ. تاسو ته هم سلامونه وړاندې کوم. تاسو تخنیکي همکارانو ته قدرمن لیدونکو اورېدونکو. وعلیکم السلام. مارج صاحب د بګرام پوځي اډه د امریکا لپاره څومره د اهمیت وړ ده او امریکا ولې تل هڅه کړې تر څو د نورو هیوادونو خاورې د نیولو په هکله خبرې وکړي؟ په لنډو کې که ځواب راکړي. دا خو معمولا د ښکېلاک د زبرځواکو هیوادو یا ښکېلاګرو هیوادو یو هدف دا چې نور هیوادو ته ځي هغه هیوادونه د خپل اثر لاندې راولي او د خپل نفوذ خانقاه لري، یا د پیسو یا د مثلا خپل سفیر ته بیا یو وسله ورکړي خپل اسپوڅ یې کوي. دا معمولا د دوی دغه فلسفه د ښکېلاک هم دا ډول ده. باګرام یو ستراتیژیک نقطه ده، دا د کوشانیانو مرکز و. دلته په فعلي حالت کې د دې نقطه تثبیت شوې ده چې پوځي او هوایي لحاظه اهمیت زیات لري، هم چین ته هم روسیې ته هم نورو سیمو ته، ایران ته او دې ته دا سیمه ښه له دې نه کنټرول کېږي. نو بنان دوی چې له دې نه تللي دي اوس پښیمانه دي، اوس همدا فکر کوي چې باید موږ له دې نه نه وتللي. دوی خپله اګر چې واسطه قاصي ډول پرېښودله چې ګواکې دوی به دلته پاتې سي یا بېرته به راوګرځي. نو اوس دغه مشکل ته جوړ شوی، دا واسطه ټوله د امارت اسلامي طالبانو ترلاسه کړې ده، دا یې ډیپو کړې ده، دوی خپل د دفاع وزارت ته دا حواله کړې ده. نو بنان دوی اوس زیات کوشش کوي چې په یو ډول نه یو ډول بېرته باګرام ته راسي او دغه ځای استراتیژیک نقطه ترلاسه کړي تر هغه چې چین، روسیه، ایران او خپل حریفان د تهدید لاندې وساتي. ستاسو څېړنه څه ده مارج صاحب چې دوی به خپلې دوی موخې ته ورسیږي؟ داسې انګېرنه ده، البته موږ دا تور نه لګوو، انګېرنه ده چې په دوحه کې په پټو ضمایمو کې دا ویل شوي چې یو محدود مقدار امریکایانو په افغانستان کې پاتې کېږي. نو کېدای شي د هغه پر بنیاد ځکه تاکید هم ډېر زیات په دې باندې کوي ډاکټر صاحب خلیلزاد کې هم امریکا خصوصا جمهوري خوان چې دا مسؤلیت لري دغه لوبه دوی پیل کړې ده. دوی اوس هم ډیموکراتانو ته هم امریکا اتباعو ته هم نړیوال ته هم افغانانو ته مسؤلیت لري. نو بنان د ټرمپ راتګ سره ته مخکې له دې نه چې ولسمشر چې دوهم ځل دپاره په کمپاین کې هم دا خبرې کولې چې دوی به دلته راځي. که دغه ضمایم پټ خدای نخواسته سرلاسلیک شوي یا که د شوي نو بیا کېدای شي دلته راسي، او که نه وي بیا نو کېدای شي مشکلات جوړ کړي، ځکه اوس افغانانو خپله طالبان ذهنیت په دې ډول ده چې امریکا به بیا دوهم ځل افغانستان ته نه پرېږدي. مارج صاحب ټرمپ د خپلو ملګرو هیوادونو پر وړاندې حتی د اروپایي ټولنې پر وړاندې اقتصادي جګړه پیل کړې ده او د ټولو هیوادونو پر وړاندې په مخالفت دریځ خپل کړی دی. دغه چاره څومره کولی شي چې امریکا په نړیواله کچه څنډې ته کړي؟ نه، امریکا مخکې له مخکې FCR یو اداره ده، په ستراتیژي بهرنۍ جوړوي ټوله مکمله، که دا د مکسیکو په وړاندې ده، که د کاناډا په وړاندې، که تعرفوي هغې ده، او که له اروپا سره ده، او یا د خپلو پیسو د بهرنیو مرستو چې دوی یې کوي او خپله یو اداره لري. دا دوی دا سنجش په دې باندې کړی ده. امریکا اوس په ډېرو هیوادو کې نفوذ لري، تقریبا ډېر هیوادونه د اثر لاندې په شاوخوا 22 هیوادو کې مستقیما دوی پوځي حضور لري، په یو ډول نه یو ډول لري، په ګډون د عربي هیوادو، د نورو هیوادو، د خلیجي هیوادو، د افریقا هیوادو. نو بنان ګمان نه کوم چې امریکا بې سنجشه کار وکړي او داسې خپل ځان ته ضرر ورسوي. برعکس شاید دا ډېره فایده هم ورته وکړي او شاید د خپل اقتصاد د پیاوړتیا دپاره دوی د ګوټلي ګامونه پورته کړي او اقتصاد شاید نور هم لوړ پورته سي. مننه. دا سنجش په دې هکله کړی. مارج صاحب له کله چې په افغانستان کې نوی نظام رامنځته شوی او سرپرست حکومت په کار پیل کړی، تل یې هڅه کړې تر څو له نړیوالې ټولنې سره جوړجاړی رامنځته کړي. اوس چې دغو وضعیتو ته ګورو اندېښنې ډېرې شوي دي. د افغانستان او د نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه له امریکا سره د جوړجاړي لاره څه ده؟ په لنډو ټکو مهرباني. ګورئ، دا مشکل موږ باید یو شی ملامتي کله کله ومنو. ډېر به دا ونه کړو چې موږ صحیح ده چې جګړې هم کړي دي، جهاد هم کړی ده، زیات زبرځواک هېوادونه هم وهلي دي، لرې کړي هم دي، خپل امنیت هم راوست، اشغال هم ختم کړ. مانم د نړیوالو سره تعامل، نړیوال په رسمیت پېژندل، دا د موږ ستونزه ده. موږ معنا مې دا ده چې طالب چارواکي اوس هم په خپل دریځ ولاړ دي. د نړۍ شرایط مشروع چې د افغانانو خواستیان دي، لکه د نجونو ښوونځي، د ښځو کار او اشتغال، اداره جوړول، قانون جوړول، سرپرستوب، چوکیداري لرې کول، وزیر کېنول، مسؤل کس کېنول، چې نړۍ په اعتبار وکړي، نړۍ راسره د پانګونه وکړي، نړۍ راسره د لاسلیک وکړي، ډیپلوماتیک اړیکې جوړې کړي. دغه حالت په کتو سره دا ستونزه موږ جوړه کړې. حتی که پخوانۍ ډلې تپلې
زموږ شر او فساد ورته وایي چې واقعا فساد یې کړی ده. هغوی هم که بېرته راځي له دغه اوسني وضعیت د لاسه بېرته راځي، یعنې باعث بېرته همدغه اوسنی وضع کې لکه مخکې دوره کې مننه طالبان راتله، هلته د کورنۍ جګړې وې، خلک ورته خوشحاله وو. بیا طالبانو داسې وضعیت وکړ چې بېرته د هماغه د کورنۍ جګړې مالکان بېرته له بند مننه مورد صاحب. دغه حالتونو ته باید کتو سره اصلاحات پکار دي، نړۍ سره تعامل ځان ته نړیوال اصول دي هغه باید مراعات شي او مستقل خپلواک هېواد په توګه بیا نو مشکلات موږ دنیا سره نه لرو. ډېره زیاته مننه مورد صاحب، ستاسو له ملتیا ژوندي اوسئ. تاسو سره مننه.